یو چا پوښتنه کړې ده چې کله څوک د خوب نه راپورته شي او خپل پرتوګ باندې څه د څاڅکو اثرات وګوري، آیا د باندې غسل شته او که نشته؟ نو جواب دا دی که چېرته دغه اثرات د مني وو، یقین دا و چې دا مني ده، یا غالبه ګمان دا و چې دا مني ده، نو بیا دې باندې غسل لازم دی. او که چېرته داسې څاڅکي وو چې دا څاڅکي د تشو میتیازو د بولو معلومیږي یا د مزي وغیره معلومیږي، نو یقین دا چې دا مني نه ده، یا غالبه ګمان دار چې دا مني نه ده، نه به دې باندې غسل نشته. قانون په احتلام کې دا دی چې دارمدار د احتلام په خروج المني دی. که چا خوب کې څه ولیدل که ونیدل د خو راپاڅېدل او د مني اثرات پې وو، نو غسل به کوي. او که چا خوب کې څه کتلي دي او یا نه دي کتلي خو چې راپاڅېږي او اثرات پې نشته، نو د باندې غسل نشته. نو که یقین دا و چې مني ده یا غالبه ګمان دا و چې مني ده، نو بیا به د باندې غسل لازم وي او غسل به کوي. او که داسې یقین نه و، اسې شک و، یا دا ده چې یقین دا و چې بول دي، تشمیتیزې دي یا بل شی دی، نو بیا د باندې غسل نشته دی. السلام علیکم ورحمت الله.